د عباس ستانکزي تازه څرګندونې دا چې نوموړي تازه څه ویلي جزئیات یې راسره ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. عباس ستانکزي وایي امریکا دې بیرته راشي او د افغانستان په بیرغونه کې دې ونډه واخلي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین شیر محمد عباس ستانکزي له متحده ایالاتو سره د دوستۍ هیله ښودلې ده. ویلي دي طالبان ټول عمر د امریکا سره دښمني نه کوي، بلکې غواړي چې امریکا بیرته ورشي او د افغانستان په بیرغونه کې ونډه واخلي. په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو د دوهمې کلیدې په مناسبت ستانکزي له امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي چې د نړۍ ټول هیوادونه د افغانستان دپاره نمایندګان او سفیران لري، خو ټول په دوحه کې کار کوي. ستانکزي وویل زموږ لخوا هیڅ مشکل نشته، شرایط ورته آماده دي. د یو ملک لپاره د نماینده ټاکل او ورسره لیدل کتل زما په فکر په رسمیت پیژندل دي. موږ د ټولو ملکونو سره په تماس کې یو، زه امید کوم چې دا ټول به په خپل سفارتونه زر کابل ته منتقل کړي. زه په دې مطمئن یم چې کله امریکا موږ په رسمیت وپیژني نو نور هیوادونه به هم موږ وپیژني. د طالبانو د بیا واکمنېدو د 2 کلونو پوره کېدو سره تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او نړیواله ټولنه ټینګار کوي چې کو طالبان نړیوال مشروعیت غواړي باید د ښځو اقلیتونو او نورو بشري حقونو ته درناوی وکړي، ټول شموله حکومت جوړ کړي او پرې نږدي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو په ضد وکارول شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین په افغانستان کې د افراطیت د زیاتېدو اړوند د پاکستان د وروستیو اندېښنو په اړه وویل چې هغه هیوادونه چې د سیاسي او اقتصادي کړکېچ سره مخ دي د خپلو خلکو د پام اړولو لپاره دې پړه پر افغانستان نه اچوي. ستانکزي د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز ته اشارې سره وویل چې د افغاني دود او شریعت په رڼا کې د نجونو تعلیم د دوی طبیعي او شرعي حق دی او طالبان مکلف دي چې د نجونو پر مخ د تعلیمي مراکزو دروازې پرانیزي. هغه ویل موږ په مجموع کې د مسلمان ملک په حیث د ښځو د تعلیم مخالف نه یو او د دوی د تعلیم دروازې به ټول عمر تړلې نه وي. کو څه هم د متحده ایالاتونو په شمول د نړۍ هیوادونو د ښځو پر کار او زده کړو باندې د طالبانو پر محدودیتونو انتقاد کړی، خو ستانکزي وویل چې د ښځو حقوق د افغانستان داخلي موضوع ده او په متحده ایالاتو پورې اړه نه لري. له شیر محمد عباس ستانکزي سره